السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشهور حدیث ته د جبريل علیہ السلام، او دا حدیث مشهور دی په حدیث جبريل باندې. صحیح بخاری کې دی او صحیح مسلم کې راغلی، په نور کتابونو کې مشتي. جبريل علیہ السلام پر رسول صلی الله علیه وسلم په یو ته پوښتنه دی وکړه. یو ته پوښتنه دا کړه، واخبرني عن الايمان، ایمان څه ته وایي؟ رسول صلی الله علیه وسلم وتوی الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. یو رکن بکت دا بیان کو، واليوم الآخر ولقائه، په آخرت باندې ایمان، الله سره په ملاقات باندې ایمان. دا د ایمان پارکانو کی پینځم رکن دی. او زموږ عقیده ده، زموږ د عقیده ده او دم پوخ یقین او ایمان دی چې موږ به رب العالمین سره ملاویږو. هغه سره به زموږ ملاقات کیږي. نو چې کله دا خبره موږ ته معلومه شو، دا زموږ د ایمان یو حصہ شو، نو بیا په مؤمن کې دا صفت پروتي چې حب لقاء الله والشوق الیه، یو شوق الیه، الله سره ملاقات کول، د دې محبت بزړه کې او د دې شوق ساتل، الله سره د ملاویدو شوق کول. زم چې دا موضوع به دا ادب او احترام سره وایم، دا موضوع به ناشنا ونده موضوع، الله سره د ملاویدو شوق کول. چا په ځل کې راغلی چې الله سره ملاو شوې، الله سره چې ملاویږي به مړ کېږي. الله سره ملاویدو مطلب سره مړ کېږي، دنیا به پرېږدي، بچی به پرېږدي، مال به پرېږدي، ښځه به پرېږدي، د مزید چرچې د هر څه به پرېږدي. او دویم دا چې په دنیا کې وسو کې د آخرت لپاره، نو بیا به د پزړه کې د شوق راځي چې رب سره ملاو شو. اوس دنیادار سره او ګناګار سره هغه به سر مانو کې چې د خپل رب سره ملاو شوې. دنیادار خو په دې نه کېږي چې پته چې مرګ به راځي، چې مرګ به راځي نو زمونږ نه ده خو اولیاء بالله. دغه چې بچی پرې خو د ګرانه خبره ده، لازم کې به پاتې کی، مال به پاتې کی، مزدوری د خپل دنیا دغه په نظر کې. او ګناګار سره غریب دا سوچ کوي چې ځکه مرشم الله تعالی عذاب راکړي. خو مؤمن پزړه کې یو شوق پروتي رب العالمین سره د ملاویدو. دا مشهور خبره ده، اذا احب الانسان احدا احب لقاءه. کله چې یو انسان د چا سره مینه کوي، نو دغه سره د ملاویدو شوق پزړه کې ساتي. دا تجربي خبره ده. مونږ چې کوم عالم تقریر وورو یا دغه کتاب مطالعه کو او ژوندې، نو بیا حتی لوسه کوشش کوو چې د عالم سره ملاقات وکړو. دغه زموږ سره محبت یې کنه، نو بیا په ځل کې شوق یې جرده سره کله ملاویو. او سره وی الله د هوا سره می سیلې سره می وال وځو چې دغه نیک انسان سره ملاو شم. او دمانو شوق ساتي، دمانو سره د ملاویدو شوق ساتي. او فلمونو سره ملاویدو شوق ساتي. او دې شی بیا په دې باندې یو قیاس کوا چې کله وسړی په خپل رب باندې مینی دی، په خپل رب سره د ملاویدو شوق په ځل کې ساتي.
او دا مؤمن چې دنه د الله نه د لريواله د دې بوزله باندې نشي تیرولې چې لګ معمولین د رب العالمین نه لری کیږي نو د زړه د شوق نه دکیږي او یو منډه وي د الله طرف ته. په دې باندې یو دلیل د حدیث هم دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو قسم کسان دي چې د الله د عرش په سوري کې ولاړ قیامت پورس. یو بګی دی ورجل قلبه معلق بالمساجد. یو هغه سړی چې زړه په دې جمعتونو پورې تړلې شوی. د زړه دغه په حقیقت کې رب العالمین پورې تړلې شوی. د جمعه ته غوړي راځي دیږي غوي زما د رب سره رابطه ده شوق دې پزړه کې. امام لا مؤذن له الله اکبر نی ویل دی را منډي وي شوقي پزړه کې چې زه خو د خپل رب سره دې نشم ملاوي دی چې هغه وینم. دغه په دنیا کې مستحیل خبره ده. پیغمبرانو نه کړی موږ به سوق خو دې خو کولای شم کنه چې هغه سره رابطه کې ودرېږم. دغه شوق یو نمونه ده. په دې باندې ډیر مثالونه ډیر نمونې دي. خو دغه یو نمونه سره یاد ساتي ورجل قلبه معلق بالمساجد. هغه سره چې زړه تړلې شوی په جمعتونو پورې پاسل کې د دې پزړه کې یو شوق د رب العالمین سره د میلاویدو. زموږ د بیان موضوع نن دغه ده. رب العالمین سره د میلاویدو شوق پزړه کې ساتل ډیره عجیب موضوع ده او ډیره درنه موضوع ده. او الله سبحانه وتعالى دې مال توفیق راکړي چې زه حق بیان کړم. والله سبحانه وتعالى دې موږ ټول توفیق راکړي چې موږ په دې باندې عمل وکړو. حدیث کې راځي صائب ابن مالک حدیث ته كنا جلوسا في المسجد موږ په جمعات کې او پیر ناسو فدخل عمار بن ياسر. عمار بن ياسر دی جمعات ته دن راغی مونږ کو دا مونږ ډېر لنو کو نو بیا روان شو. چا وته आवाज کو یا ابو اليقظان خففت الصلاه. ابو يقظان مونږ دینن ډېر لنو کو هغه ته ویل تاسو ته لند ښکار شي یو مخ لنوري دن وي په دې کې ما د دې دوا کړې دي چې قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. د موږ کې ما د دې دوا استعمال کړې. به روان شو جمعه ته وته دا صاحب هغه به سلانو دا غنه ته پوښتنه کو چې دا کومه دوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خولې و او ته اورېدلې وګړه دوا ده. خدای دوا باز کلمات دادي واسالك لذة النظر الى وجهك. او یالا زته د سوال کوم چې ماته د خپل مخ مبارک دیدن نصیب کا. واسالك الشوق الى لقائك. او یالا زما په زړه کې یو شوق پیدا کستا سره د ملاقات فی غیر ضراء مضره. دیږي او فائدې نه پرته دغه ده چې د مرګ ارمان کول د دنیوي مصیبت د لاسه د حرام دي. ډېر خلک چې ګورنن سبا د مرګ ارمان کوي نه غیر د دې د لاسه نه کوي چې الله سره د ملويدو شوقي د څه د لاسه کوي د دنیوي مصیبت د لاسه کوي د قرضو د لاسه کوي د بچو د لاسه کوي د تکالیفو د مسلو د لاسه کوي او دا حرام دي. او چې وسړی په ځان باندې یریږي د فتنې نه چې زما د ایمان خراب نشي. یو سړی شوقي په ځل کې رب العالمین سره ملويدون د مرګ ځکه چې تر الله سره ملويدو شوق ساتنه پای کې اولنی پوړی سره الله سره چې ملويږي مرګ په دې پوړی باندې بخیږي کنه مرګ خو به کې لازم راځي. د حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله امام نسائی راوړي ډېر عجیب حدیث ده. ګوره وګد حدیث ته خو ما به کې دو جملې تاسو ته بیان کړي او دا قسم مقصد دی او دا بیان به موږ په دې باندې کوو. یا الله زتانه دا سوال کوم او تاسو دا سوال کوم چې ما خپل دیدن نصیب کا. او الله تاسو دا سوال کوم چې زما د زړه د شوق نه ډک د سره شوق نه ستاسو د ملويدو د شوق نه. دوه خبرې د الله سبحانه وتعالى دیدن د آخرت کې کیږي د دنیا کې نشي کېږي. او دا غسر د ملويدو شوق د کوم ځای کې دی شي د دنیا کې کې دی شي نو په آخرت کې خو سره ملو شي او یا به ملاو نشي ولياذ بالله.
ملاو نشي مطلب جهنم ته چې کوم سره ده د ډېر عظیمه دوا د ځان سره یاد ساتي او خپل دواګانو کې د دوا کوي په سجده کې په تهجد کې په خاص اوقاتو کې د دوا کوي رسول صلی الله علیه وسلم پس ځکه کې عجیب شوق د خپل رب سره د ملاویدو هغه ډېر مثالونه په سیرت کې ملاوي زبرت یو مثال دوا یا درې پیش کوم یو مثال داري چې کله به باران وشو او باران به راوري نو رسول صلی الله علیه وسلم به د خپل بدن نه کپڑے لري کړه یا به د خپل سر نه پټکې لري کو ليصيبه المطر چې د باران په ولګي فيسأل عن هذا تفوز دي يا رسول الله تدولك وانه حديث عهد بربه الا الله اخوان راغله انج ما سره ولګي دا بس دلیل دی چې باران د رسول سم دي شي یو بدن و تخکر کې دا بس دلیل دی چې د الله سبحانه وتعالى سره د ملاویدو شوق د رسول سم پزړه کې دومره شوق دی چې هغه باران سره مینه محبت کې کم چې د بری نه روان دي د شوق او د خپل رب سره د ملاویدو دوی مثال په والد رسول صلی الله علیه وسلم د سیرتنا د رسول صلی الله علیه وسلم په اخیری ژوند کې دا شوق ډیر شو او موږ دا خبره بار بار کوو په بیانونو کې چې کله د اسونو یا د اوخانو مقابله د منډې نو خيار اساغي چې په اخره کې خزور ورکی او دا قمقل اساغي چې باوله کې دي شو منډه وي د ټولو نو وځي بس شي به ټول نه اخره کې د قباتی کی همیشه په مقابله کې وګوري کوم چې اولنې وځي دی اولنې پاتې کی شاته پاتې کی کوم چې او خيار اسید ورور رواني ته به دی بیلی په اخر کې وسن زور ورکی مؤمن جون چې څومره زیاتیږي نیک عمل به ډیریږي کمیږي نه ګوره ځکه چې هغه پټي تر رسیدو ورې کوم پټه باندې چې فیصله کیږي چې دې ګټلې دې دې بیللې ده دغه پټي لچ سړی رسي نه دی زور ډیر ورکی کمیږي وا زور به ډیر ورکی زموږ خو دا طریقه ده چې څومره عمر ډیریږي چې زمونږه زور څه دی اکمیږي تهجد مخې کول وس منګری شي وس نه کوي مخکې به دواګان ډیری کولې وس بچی دی واده وکړو خزه د وس نه کوي مخکې به وګدو مونږ کو وس نه کوي مخکې به jihad لته وس د بچو د لاسه نه زی مخکې به صدقې ډیر کو وس نه ور کوي مخکې به جمعات کې ډیر وخناس وس نه کینی ولعیاذ بالله خو دې څنګه ما چې ته ونیلې چې مخکې مزدوري کوله وسی ها وسی نه کوي بلکې سپینګری ملا به ټټه شي او قسم خورلې چې زبر دې ملک نه لاړ نشو خپل ملک ته ځامن به په دې ملک کې بچي به می خپې سي وو سره هر څه وو سره نزي ولي ځکه چې هغه وی ګټي هغه سړی او ګټه دا هغه سړی په نصیب کې چې پیسې وسره ډیری او مونږ مو وایو د قشان خو فرق دی زموږ په خبره کې او په خبره کې مونږ ګټي هغه سړی او ګټه دا هغه سړی په نصیب کې چې هغه آخرت وګټي هغه عبادتونه ډیر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم په اخري جون کې دا شوق ډیر شو ابو سعید الخدری رضی الله عنه حدیث ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم جلس على المنبر رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر باندې کېناس جون په اخرنی ورځو کې فقال انه دا خبره وکړه ان عبدا خيره الله عز وجل بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده ويو سړی دی الله ول دوه اختیار ورکړي دي اولنې اختیار دی ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء په دنیا کې چې سنه متونه دي دا به ټول ملوي چې څه غواړي به ته ملوي دا اولنې اختیار دی دویم وبين ما عنده او دویم اختیار دی چې الله سره چې سدي غیله بزي دنیا به ته نه ملوي کومه چې د اختیار راکو دنیا کې چې سدي او سدي زړه غواړي به ته ملوي دا مولي خبره او یا آخرت الله سره ملاقات کی کوم دې چاو مو دغه وای چې بچیم ډیر و او خزي ډیر و کورو کولما رسول الله سموي فاختار ما عندنا دې سړی سي چلو کو هغه دویم اختیاري غوړه کو هغه سره د الله سره ملاقات فبكى ابو بكر رضي الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه بس بجړاش
او دا خبره وکړه فدیناک بآبائنا وامهاتنا، یا رسول الله زموږ پلار دې په تا قرباني. فعجبنا له، موږ په تعجب کې پرېوت. وقال الناس، وخلقوا دا خبر به دي جمعات کې وبس شروع کړو، انظروا الى هذا الشيخ دې بوډا ته وګورئ، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده وهو يقول فديناك بآبائنا وامهاتنا. رسول الله دې سړي خبره کوي، دې به خبره کوي زما مور پلار دې به ته قرباني. دې خبره خو دغه څه تعلق نشته. رسول الله دې سړي خبره کوي. ابو سعید خدری رضی الله عنه وی موږ ته معلومه شو فکان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير. رسول الله چې چا خبره کوله هغه د خپل ځان کوله. وكان ابو بكر هو اعلمنا به، ابو بکر صدیق پر رسول الله ډیر خپوي دوه هغه د پتوري چې رسول الله خپل خبره کوي. دیږي ګور رسول الله سلام د خپل رب سره د ملاویدو د شوق سم ډیر دی چې دنیا او په دنیا کې چې سدي او سغواړي باغې باندې ترجیح ورکړه د خپل رب سره ملاقات کول. له چې د خپل رب سره ملاقات وکړه هغه سره ملاو شم رب العالمین سره ملاوي دي. دا ګور معمولی خبره نه ده، دا څوړه خبره ښکاري. کله ته ټیم درکم او تاریخ دل درکم چې پلاني ورځ به تر وزیر اعظم سره ملاوي، زم چې دا ورځ پورته خوب نشي کوله، د خوشحالۍ ته خوب نه درځي. او ته قسم کارونه کې کله به کپڑے نه وی جوړه، کله به ځان له خوشبويانې علي او گاډي بزن برابرې، دا ول نه خپل ټیم برابرې، ټول خلکو ته به وځي ګورځ رواني ما دیو انسان سره. او چې سره رب العالمین سره ملاقات کول رواني د معمولی خبر. رب العالمین اسمانونو د زمکه د بادشاہ سره ملاقات کول، رب العالمین زمنګ د خالق سره ملاقات کول، رب العالمین دا هغه ذات سره ملاقات کول چې دا هغه ذات بندګۍ موږ د جمعه تر اوستیو موږ د بیان ته کېنولیو، هغه ذات چې اوس موږ یې نه. الله اکبر. اوس په دې ټیم کې هغه موږ اوس موږ یې نه او زمونږ اوري چې دا بندګان زما د ملاقات خبره کوي. الله اکبر. اوس په دې ټیم د دې رب سره دا کوم چې اوس زمونږ د خبرې اوري او موږ یې نه د سره ملاقات کول. زم چې زه تاسو ته د دې مبارک نشم ویل، مثلا الفاظ نشتی چې زه باغی باندې تعبیر وکم چې رب العالمین سره ملاقات کول څه ته وایي. یو مثال به بل والد رسول سم د ژوند او زمون مور پلار دی باغی باندې قرباني. یو ورځ د عائشه رضی الله عنها سره هغه په دې غیږ کې سر یې خود او د رسول صلی الله علیه وسلم اخیرنه وخت د دنیا نه تو بس دې ځن کدن کېو او ځن کدن د سخت به خډېره ده. نو عائشه رضی الله عنها وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دغه شان د سر یې خود او سخت به ډېره ده او دا خبره به کوله لا اله الا الله ان للموت لسکرات، یقینا د مرګ د سخت ډېری زیاتی ښه. په دغه ټیم کې جبرئیل علیه السلام راغی، وی جبرئیل علیہ السلام راغی فخیره بین الدنیا و بین لقاء الله. جبرئیل علیہ السلام ته وی کدی دنیا کې پاتې کېده غواړي الله بدل خزانیم درکې او په دنیا کې وای اکنه وزي رب العالمین بس وزي فرأيته ما وی رسول سم تکتو رفع اصبعه خپل ګوته وچته کړه برایس ثم قال بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى. نه برزم برج کم نیکان خلق دي دغه خوالزم رب العالمین خوالزم. عشره نبی ما ته پته ولګي او ما ته پته وا چې چرتم د دنیا نه غوړه کوي او خو کې سره څوک نهسته ده. ها رسول صلی الله علیه وسلم ته په دې ټوله انسانانو کې په دغه وخت کې به ټولو انسانانو کې به خاص کر په زنانو کې محبوب الزنانه هغه عائشه رضی الله عنها. په دې ټینګه رسول سم دا سوچ کړی وای کنه چې دا برن پاتې کی دا سوچ به کړی چې دا نوري بي بیان نه پاتې کی یا ته بي بیان نوري دی دا نه.
سوچ غوونه کو ځکه چې شوق او بزړه کې رب العالمین سره ملاويدو. عائشہ رضی الله عنها چې رسول سم دغه خبره د رسول سم اخرنی وو د ګوته راولې ده دغه ګوته راولې دو سره د رسول صلی الله علیه وسلم هغه لاس کار پرې خو چې ټول عمر هغه د الله په لار کې په جنگونو کې په jihad کې په دعوت کې د خلکو سره بمرسته کې استعمال شو. هغه بدن نور یخ شو چې ټول عمر ستړی شي او آرام شو. او ویلی مخبر لور ته فاطمه رضی الله عنها هغه چې بلا سخت ولیدي وا کرب ابتا زمو پلار به خورن ډیره سخت. رسول الله بلاس کې خو ليس على ابيك کرب بعد اليوم لنن بعد مستوى پلار باندې سخت نه آرام بشي دمه بشي او دمه شو. رسول صلی الله علیه وسلم هغه غټ زړه کار پرې خو چې هغه د انسانیت نه او د اخلاقونه او د اوچتو صفاتونو ډک زړه هغه کار پرې خو لار د خپل رب سره ملاو شو. دي ته وی شوق پزړه کې ساتل د رب العالمین سره د ملاویدو. ډیرو چت خلک به جنغو پزړه کې ودا شوق پزړه داوی سره دا خبره کو او دا ډیر لک خلک ځکه چې مونږ چې ګناه کوو مونږ پزړه کې دا نه راځي چې رب العالمین مونږ ته ګوري. مونږ چې الله سبحانه وتعالى نافرمانی کوو مونږ له حیا او شرم نه راځي نو مونږ په ځل کې شوق سره چې مونږ د خپل رب سره ملاو شو. تر هغه سره په کوم سترګو ملاوي ته په کوم جبه هغه سره خبرې کې په کوم بدن ته هغه ته ودرېږي په دې بدن چې الله قدر نه کوي په دې سترګو چې ټول عمر به حرام ته ګوري په دې جبه چې همیشه په حرام کې استعمالي په دې باندې رب العالمین سره ودرېدو ارمان کې. ځکه زویم چې ډېر لږ خلک به چې دغه په ځړ کې به دا شوق یې اولاد موږ په دغه لږو خلکو کې شمار کی. او یو دلیل باغې باندې دا دی چې کوم شریخ پر رب سره ملاویدو شوق چې کله دا موضوع اورینو په ادب او په احترام او ویخ بناسي سټ باړې راړې نه او ډډې باندې لګي دغه چې خبره د چا روانه ده د الله سبحانه وتعالى باس کیږي نه به څوک ډډې نه لګي. دا خبره یې زده کوي دا ادب دی دا احترام دی دا رب العالمین باس دی چې دا خبره کیږي نه په ادب په احترام نیغ بالکل نیغ بکینی او د کیږي بنه نسبه دا ویلې شم چې ان شاء الله د دې کسانو په ځل کې شوق د خپل رب سره د ملاوي ځکه خو دې په ادب کې وته نهشتي. ایو سړی پروتي به غم ډډې لګولي او کله سټ یو طرف ته او کله بل ته ود پروتي موږ به سوې چې د بزله کې شوق شتي. الله سبحانه وتعالى به موږ کې ادب پیدا کړي. د پیغمبرانو ټولو دغه طریقو چې هغه به د شوق ساتو بزله کې د خپل رب نه به دا سوال کوي یا الله وي موږ د خپل ځان سره میلاو کا موږ ته د ملاقات را نصیب کا. د داوود علیه السلام په باره کې راځي په باس سیرتونو کې چې هغه ته الله ویلو یا داوود اے داوود او دا خبره غوړی یاد کړئ ځان سره ابلغ اهل ارضي زما دې زمکه چې څوک شي د دې خبره وکړه اني حبيب لمن احبني چې څوک ما سره مینه کوي ورزو سره مینه کو د رب العالمین د طرفنا ته دې زمکه وسی کنه وسی ته بکیمه وجليس لمن جالسني او څوک چې ما سره کینی زو سره کینم څوک د رب العالمین سره کیناستې شي. رب العالمین سره کیناستو مطلب دی چې دغه دین سره کیناسته دغه د دین خبرې اوریده په دینی مجالسو کې کیناسته لکه ته چې د رب العالمین سره ناشي. او به دا ویل دی وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني او څوک چې ما غوړه کین غوړه زم غوړه کو دغه الله دې غیرتی ذات ته ګوره. ومطيع لمن اطاعني او څوک چې زما خبره مني نو زم خبره منم دواګان ولا قبولو خو چې زما خبره مني. ما احبني عبد کله چې ما سره یو بنده مینا کړی دا نو ګوره ما قبول کړی دی لنفسي د خپل ځان لپاره. واحببته حبا
لا يتقدمه احد من خلقي او دومره مینه وسره کوم چې مخلوقات کې وسره بس دومره مینه نک په موږ ټول زیات په دې مخلوقاتو کې زموږ مور مې نه دي کې څه شک نشتی او نه په دې کې باس مباحثې د ضرورت شتي خزه دومره مینه نشي کولای د خاون سره بچی دومره مینه نشي کولای د پلار سره او د مور سره او پلار دومره مینه نشي کولای د بچو سره لکه څومره مینه چې مور د بچو سره کوي اوس الله وی که ما سره دې مینه وکړه نو زه به دومره مینه کوم چې یو مخلوق دې سره نه کوي مطلب د مور او د میاندو د مینې نه زیات رب العالمین ته سره مینه کوي او بشرط دې چې کړه هغه سره محبت ساتي بیا وی من طلبني بالحق وجدني او څوک چې ما غواړي پر اشتیا او زما سره رابطه ساتي نو ګره ما مومي زه ته ملاویږم ومن طلب غيري او څوک چې زمانه نو بل چا به منډي وي په دنیا پسې په مخلوقاتو پسې ذلیل ګرځي لم یجدني وګوت کولوکا الله وی ما به ونمومي بیا رب العالمین وی زمکی والو دا دنیا چې تاسو سره کومه ده بدی چې د دوکنه شي وهلمو او رامنډي وای کوم چې ته الله منډو وو الی کرامتی ومصاحبتی ومجالستي رامنډي کی زما مجلس ته زما سره محبت ته زبدل عزت ترکم زبدل دنیا او آخرت ترکم زبدل ارس درکم او چې کله تاسو ما ته رامنډو والا واسارع الى محبتكم نزبت او سره بمینه کې به تادی وکم دا وی په سیرت کې راځي چې دا خبره الله سبحانه وتعالى داوود علیہ السلام ته کړې و ابو الدرداء رضی الله عنه دا نقل لي چې هغه پر کعب الاحبار ته کعب الاحبار د يهود عالمو ډیر مشهور عالم د يهودو پاتې شو ويخبرني عن اخص آية في التوراة دي خاص آيات په تورات کې سو او دې دغه کولو کې هغه آیت کوم ته وای ویغوي چې یقول الله تعالی الله په تورات کې دا خبره کړې ده طال شوق الابرار الى لقائي یعنی کانو خلقو هغه شوق او انتظار ماته ډیر وګت شوی یعنی په انتظار کې ناشتي او کله چې یو سړی د چا سره ملاوي دوه غواړي معمولی انتظار به موږ شي نیکانو خلکو باندې د انتظار وګت شي والله سوي واني الى لقائهم لاشد شوقا او زه ګورې نیکان خلک چې څومره شوق ساتي ما سره ملاوي دو دین زیات شوق زه ساتم د دوی سره د ملاوي دو دا تورات کې دا خبر راغلی ده او به وسره دا خبره کړې ده ومكتوب الى جانبها او خو کې سره دا خبره مو من طلبني وجدني ومن طلب غيري لم يجدني دا خبره موږ سره مخ کې تیر شو داوود علیہ السلام ویغه ته الله دا خبره کړې و یا داوود کوم خلک چې زما د دین نه ووري زما دین نه ووري مته زما نافرمانی کوي توبه نه وباسي کدوې ته پته ولګي دا چې څومره په شوق کې مې دوی د ګناونه پرې د توبه وباسي لما تو شوقا الیا نه د ډیر شوق نه مړ شي په ما پسې دا ګور دا ګناګار خبر رب العالمین کوي کوم چې توبه نه وباسي الله دومره شوق کړي او دې خبره خوخه د جدي توبه وباسي ومنغه حدیث دی هغه سړی نه جګه وخورک شي او به دا غوخ ملاو شو د ډیر خوشالي نه سوي اللهم انا عبدك وانت ربي اللهم انت عبدي وانا ربك يا لوي زست ربي متزما بندي اخطا من شده الفرح رسول مدير خوشالي نه جره خطا شو دا سړی چې څومره خوشاله او رسول الله الله د دین زیات خوشالي د انسان په توبه باندې چې رسول رب العالمین ته رجوع کی وی بیا ته دوی چې یا داوود هذه ارادتي في المدبرين دا ګوره زما شوق دی دا خلکو د پاره او محبت دا خلکو د پاره چې ګوره زما طرف ته ناراضي
فكيف ارادتي في المقبلين علي. نو کوم خلک چې زما طرف ته روان دي هغه سره به زما سره محبت. یا داوود وی داوود وی دا خبره الله وته وی چې انسان ته زما ډیر سخت ضرورت دی. ګوره زمانه علاوه د انسان څوک نشي وخله، زمانه علاوه څوک جنت ته نشي وې، زمانه علاوه څوک د رزق نشي ورکول، زمانه علاوه د څوک دنیا نشي ورکول، آخرت نشي ورکول. چې نشي ورکول به دوی له پکار دي زما طرف ته راشي. الله سبحانه وتعالى سره د ملاویدو شوق د دیو لذت ته، او د لذت هغه چاته ملاویږي چې خپل ژوند د رب العالمین د شریعت مطابق تیری. داغه ته پوښتنه وکړه والله چې داغه سره به حروف نه چې تعبیر پتا ته وکړي چې زما په ځل کې څومره شوق د خپل رب سره ملاویدو. او د ژوند د دې خلکو څنګه د بچایانو ژوند زبې ته قسم خورم چې دغه خلکو ژوند د بچایانو ژوند اگر که غریبانانی، اگر که بسر باندې سورې نه د رب العالمین سره د محبت او د غسر د ملاویدو د شوق دغه لپاره یو سورې نور به اثر نه کوي. اگر که باغو باندې مرزي او د دې مرز د لاسه اډو کې دغه مات شي، زخمونه به راشي، خدای رب العالمین سره د ملاویدو د شوق د شي نشکړي چې هغه مرز ولا تکلیف نه ور کوي. د بچیانو ژوند نه، د بچیانو حقيقي ژوند خود داخله تیری. کوم خلک چې د رب العالمین سره ملاویدو شوق ساتي، الله سبحانه وتعالى موږ به دغه خلکو کې شمار کې کوم چې رب العالمین د بچي ور کړی دا. ابو الدرداء رضی الله عنه دا خبره کوله وې زما مرګ ډیر خوخته ورګرو ته ولي. ابو الدرداء مرګ ډیر خوخته ویا ولي اشتياقا لربي وجه الله سره ملوش زړه مې د بچی خپل رب مې ولي دی دا عظیم ذات سره ملوش ویل چې سټونه هغه ته مات شوی دي، ملاګانې هغه ته ټیټې شوی دي، تندي هغه ته په خاورو کې لګولې شوی دي، دغه لپاره خلکو خپل جسمونه پرې کړی دي، ویني د خپل جسم نه توي کړی دي، دغه لپاره خلکو ځان خوري کړی دي چې د رب دغه سره ملاویدو شوق سم دی. نو یې چې دغه سره ملاو شوی. عبد الله ابن زكريا رحمه الله سلفو کې یو کس تر شو هغه بدوی لو خيرت کمال چې اختیار را کړو دوه خبرو بین ان عيش 100 سنه چې زه په دنیا کې سو جون تیرومه سل کاله وبين ان اقبض في يومي هذا وفي ساعتي هذا. الدویم اختیار دی چې وس په مړکیږم په دې ټیم به مړکیږم. لاخترت ان اقبض في يومي هذا وساعتي هذا. نزبم چې په دې ټیم کې مړ شو په دې وخت مړ شو. ورګورو ته وری وی شوقا الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. وی زم چې الله سره ملاو شو دی پیغمبر سره ملاو شو والصالحین او د دې نیکانو خلکو سره ملاو شو. عبد الواحد بن زید رحمه الله په سلفو کې هغه به خبره کوله یا اخوتا ای زمارونو الا تبكون شوقا الى الله. تاسو جاړئ نه شوق نه لري پس لکه چې رب العالمین سره ملاو شي دې د لاسه پکای تاسو وځاړ. کوم سره چې د خپل رب سره د ملاویدو شوق ساتي دی جاړي. ته جړه غیر اختیاري د انسان د سترګو لراځي او دی خلیل راځي او د اوخ کې رواني شو زړه خو دې جاړي ځای ته پوس مکو. او به دا خبره وکړه الا من بكى شوقا الى سيده او څوک چې د خپل بچا سره د ملاویدو شوق ساتي او غیر پر جاړي نو دا بچا به د خپل مخ د دیدن محروم نه کی، محروم به کی. دا سره به څنګه محروم شي؟ رب العالمین ته کتونه. ابو عبیده الخواس رحمه الله په بازار کې بروانو کله کله به دا خبر وکړه وا شوقا و ډیر زیات شوق مې دی چا سره ملاویدو شوق دی الا من يراني ولا اراه. دا هغه ذات سره چې اوس مې نه وزینې نه دا کوم رب چې اوس مونږ یې او زمونږ د خبرې اوري
زمونږ د رب سره د ملاوېدو شوق دی. اوس زمونږ دا خبرې هغه اوري، مونږ یې مونږ وایو یا الله ته مونږ یې او ته زمونږ اوري، نو بس زمونږ دا خبرې اوري، نو زمونږ دا دعا قبوله کړه چې مونږ ته خپل ملاقات نصیب کړه او مونږ ته خپل دیدن نصیب کړه. زمونږ د دنیا نه ده پکار، رب العالمین د قسم خورم چې زمونږ د دنیا نه ده پکار، نم دا بچی پکار دي، نم دا خزي پکار دي، نم دا مال پکار دي. د رب العالمین د دیدن په مقابله کې داسې او رب العالمین سره دیدن غواړو، نه الله ته مونږ کمزور او ته ګناهګارو ته د خپل دیدن چې دا نصیب کړه. حارث ابن عمیر رحمه الله سلف دا واقعیت تاسو به دې راوړم چې تاسو په توګه چې راغو بزلو کې څومره شوق رب العالمین سره ملاوېدو. وی هغه چې وکړه سحر شو، سحر بر پاسې دا خبره به وکړه، وی سحر شو را باندې او زړه مې وسوم په دې خوشاله نه چې په دنیا کې مې سحر کو، زما زړه خدا کېدو چې سحر په کم ځای کم په آخرت کې سحر کم چې رب العالمین سره ملاو شي. او کله چې د شپې له تیار نه دا مینه د خوخ ولی وی زم چې تیارو راتلو نه مخکې زتل د خپل رب سره ملاو شي، هغه د دنیا سره نه لګي. او دغه خبره به روزانه کوله، شپې ته کاله به تیر شي، شپې ته کاله به روزانه هغه خبره کوله، زه به کله ملاوي، زه به کله ملاوي. قصه ابو الدحداح رضی الله عنه په دې کې سوچ وکړي د خپل رب سره ملاوي دوه شوق چې دې شوق دغه د زړه څنګه وړقو په دې بدن کې دنه. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه کله چې الله سبحانه وتعالى د آیت نازل کو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سوق بلل قرضور کی قرض حسنا، الله بول بلغه بدل کې ډیر څور کی. وی ابو الدحداح رضی الله عنه رسول الله ته استرو کې وخ کړی، وی یا رسول الله ان الله يريد منا القرض، الله زمونه قرض غواړي. وی ابو الدحداح الله غواړي کنه، خو چې الله غواړي یا رسول الله خپل لاس را مخ کې کا، رسول الله لاس را مخ کې کو، یا رسول الله فاني اقرضت ربي حائطي، نزول په قرض کې د خپل باغ ټول ورکوما، شپږ سوونه باغ کې. ودا دغه دې خوشاله شو، وی الله قرض غواړي، وی الله غواړي، ودا دغه شکر شوق دی ته وي. کله چې زمونږ نه یو محبوب انسان قرض غواړي، موږ دا شرف ګڼو چې مانه قرض وغوښته. دا کوم یو عالم دی موږ سره ډیر مینه محبت کوو د الله لپاره. کله چې دا عالم په چا باندې خپل خدمت راولي، یو ته وي چې مال قرض راکنه، د خپل شرف غني چې ماته وي. او رب العالمین قرض وغوښته او حدیث کې وی ګوره وی زبې زاره ما د قرضې ته مې ضرورت نه ځان د لپاره علم، دا خو دې لپاره علم چې تاسو له صدر کما او دا ماته نه رارسي، زما بندگانو ته ورسي، خو تاسو د لپاره بل لیکل کېږي. دا دلیل په دې باندې یا یو مثال لري چې د سلف په ځړ کې څنګه شوق د خپل رب العالمین سره ملاويدو. د دې شوق د لاسه ابو الدحداح د زړه ولقید کنه او هغه ورغه د شوق د لاسه هغه د خپل باغ ټول ورکو، د شوق د لاسه هغه د هرڅه قربان کړو. د بدر په موقع کې په غزوه بدر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو د ټول صحابه په منځ کې او سوي قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، پاسې لار شي هغه جنت ته چې هغه پلنواله د اسمانونو د زمکه په اندازه باندې. او په الله مې قسم وي جنن سوکم جنگ کوي واپس رانغه الا ادخله الله الجنه، الله به جنت ته بوزي. عمیر بن الحمام رضی الله عنه یو ځوان صحابي و د ناسو درې څلور کجوري وسره په لاس کې، یا رسول الله جنت ته بوزي، یو جنت ته بوزي لکه خپل رب سره ملوي، ها که خپل رب سره ملوي. بخن ته کوي، یا رسول متي سجلو شو تعالی، یا رسول الله چې درې څلور کجوري خو دا هوګ ژوند دی او دا به خرم او بیا به رب سره ملوي کوم زلاړه ما کجوري گزار کړو لا. فقاتل حتى قتل، جنگ یو کو ټول ورځ لګیاو، شوق او بجره کې ویلاغه پر واپس نه راځم چې زوبر خپل رب سره نه ملاو شو، زم بزلا او لا پرشته لا او د خپل رب سره ملاو شو، هغه جنت کې قدم کې خودو. بلال ابن رباح رضی الله عنه، بلال ابن ابي رباح رضی الله عنه، کله چې باغ باندې امر کراغه
او د مرګ د سخت به ډیره شونه دي خزي او بخوا کې وا کربا ډیره سخت ده پتا باندې نه او په جلاش بلال رضی الله عنه هغه ته وی بل وا فرحا او د خوشحالي ټیم دی ته غم دی دا د خوشحالي ټیم دی هغه ته د خوشحالي څنګه تر خپل حالات وګورو دنیا نه رواني بچی نه پاتې یو زده نه پاتې شوما د دنیا د مرګري نه پاتې شوې نه غدن القى الاحبه محمدا وحزبه سار به ملاوي کوم د محمد سره دغه د مرګرو سره ملاوي کوم د خوشحالي خبره کوي خفقان خبره شوق پزړه کې شوق د سره د سوچ نه کړي زمانه خزه باندې کی زمانه بچی باندې کی بلکې پزړه کې دا و چې د محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړه ملاوي کوم دغه د مرګرو سره وکړه ملاوي کوم دا شوق چې د ستاسو پزړه کې راغلی وزنه جواب ورک دا سوچ رته کړي چې زه وکړه ملاوي کوم دغه سره دې کوم خلق الا من رحمه ربي چې هغه به دا سوچ کړي نه دینه خبره واضحه شو چې دغه مؤمنانو په زړونو کې د الله نه غټ محبوب شتي نشتي والذین آمنوا اشد حبا لله وبدا حدیث ووري امام بخاری او امام مسلم دا حدیث اوري راځي حدیث دی من احب لقاء الله څوک چې الله سره ملاوي د خوخي نو څه نتیجه کې څه دی احب الله لقاء علم د خوخه دې ما سره ملاوي ومن كره لقاء الله او څوک چې الله سره ملاوي د نه خوخي كره الله لقاءه الله سره ملاوي د نه خوخي علم د نه خوخ او کله چې د بل پرز مړ شو نو به د خپل رب سره ملاوي ها به چرته جی سجین وما ادراک ما سجین سجین ته زیو تا ته سپتره جی سجین څه زیره اخو دی ومز مکلان دی جیل لیلته الله بنک او به قیامت پر دي چرته بوزي به جهنم ته واچي د خپل رب سره ملوشي کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون الله دغه په منځ کې پردې ځکه چې د پزړه کې چې د شوق نو د خپل رب سره د ملاوي دي دا خبره نو خو چې رب العالمین سره ملوشي په دنیا به سي منډه والي نزته تداوم كيف هو شوقك الى ربك استبزر کی څومره شوق دی خپل رب سره د ملاوي دو استبزر کی څومره شوق دی چې خپل خالق سره ملاوي شي استبزر کی څومره شوق دی چې هغه ذات سره ملاوي شي چې د مور په خېټه کې په دغه تیرو کې تر خوراک درکو او تل ته پیدا کړي څنګه د استاغه شوق دا هغه رب سره د ملاوي دو مبارک چې هغه پتا باندې د بشمار نعمتونه را ورولي الله په قران کې وایي من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ويسوق چې خپل رب سره د ملاوي دو شوق په ځړ کې ساتي الله وتعالى غنیټه روانه ده امام ابن قیم رحمه الله وی په دې ځکه الله دې نه کانو خلق له تسلی ور کوي چې تاسو د شوق په پورش تاسو ملوشي فإن أجل الله لآت دغه نیټه د خپل رب سره د ملاوي دو الله اداره روانه ده ندینه دا خبر واضح شو چې خپل رب سره د ملاوي دو شوق کولو کې خلک په درې قسم دي اولنی قسم کم یو دي نیکان خلک چې همیشه دغه شوق د خپل رب سره د ملاوي دو همیشه سحر ما خام د شپې د ورځې په مزدوري کې یو کني په منځ کې یو کني پر دې بزله کې شوق یې دا اوچت مؤمنان دي دغه دوی له زړونو رکشي دي د شوق نه نور به کې سن راځي نور به کې راځي نه راځي به دویم کسان هغه دي دویم مرتبه والا کله شوقي او کله نه او دا غالبا مسلمانانو کې خلک دي لکه دا درس موږ وریدو نو بزله کې څه پیدا شو بیا به چت خلک به دي شوق باندې پاتیش او نور خلک به سي اکم چې دوی مرتبه ولري بچ سار مزدوري لاړو نو خبره څه شو پرون چې موږ بیان اوریدل هغه ختم شو اسی وته موږ ناسو او اسی هغه عالم خپل ځان سره کو او فائدہ ملو نو شوق ختم شو بیا به سوق بعد چې بیان ووري یا منځ کې ودرېږي نو شوق به راشي بیا به دي شوق لاړ شي کله راځي او کله نه راځي او دریم قسم خلق هغه دي مرتبه الغارقين چې بالکل غرق شوی خلق دي پس کې غرق شوی ها غرق دې ډوبېدو ته وایي کنه پس کې ډوب شوی دي په دنیا کې
نو چې سړی په دنیا کې ډوب شي دته خپل رب رایت شي نشي راځي دی ځکه چې د په دنیا کې ډوب شوی دی. الله سبحانه وتعالى دی منګه په دی اولنی مرتبه کې راوړي دغه چې ته مؤمنانو کې الله منګ راوړي. ځکه موږ ته دا وایو چې اې دا الله بنده ځم په دې چې خلکو کې شمار همیشه شوق سره خپل رب سره د ملاويدو دی اوچت نعمت ته اوچت لذت ته تجربه وکړه د دې دومره خوني چې دا غیب شخون بل په هیڅ کې نه دا رب العالمین ته چې سجدي لګي دلی دی او د سترګو نو وښ کې تری او د زړونو د نیکانو خلکو چاودلی دي او د ملاګانی ماتي شوی دی په عبادتونو باندې خو دې لپاره ماتي شوی دي چې هغه سره ملاو شو کنه نو تم شوق ساته هغه سره ملاوي دي او په اخرت کې کچرته تپوستي کو زمانہ د یوم المزید په باره کې یوم المزید کوم یو دی ها یوم المزید پیژنې یوم المزید یوم قیامت او کچرته تپوستي کو عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد او د عزيز او حميد رب سره د ملاويدو چې داغه د دیدن بسنګ کې په آخرت کې داغه لپاره ولني خبر ده لازم دي چې تاسو کې به شوقي په دنیا کې او په آخرت کې به داغه دیدن کې لکه څنګه چې دا سپومې په سوال سم شپه کې چې د ښکاری څومره واضح ښکاری دغه شان به د جنتین خپل ربینی په دې باندې متواتر حدیثونه راغلي چې دا صہیح رضی حدیث ته انس بن مالک ابو هريره ابو موسی ابو سعید خدری رضی الله عنهم اجمعین ټول روایت راغلي غو تفصیل لنهزو او په ټول کې د دې چې مسلمانان به خپل رب دیدن کوي او زبرته لند دا بیان کوم چې د دیدن بسنګ کوي چې ستاسو په ځړ کې شوق پیدا شي. نبی وورا یوم ینادی المنادی کله چې جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنميان جهنم ته لاړ شي وقضي بينهم بالقسط او په انصاف سره به هغه په منځ کې فیصله وشي نو څوک چې جهنم ته تللی دی د الله په عدل او انصاف سره به تللی او څوک چې جنت ته تللی دی نو د خپل رب پر رحم باندې به تللی دوی به مشغولي په دې نعمتونو کې مبارک شي او بل مبارکي ورکي الا قيلا سلاما سلاما او د هر طرف نه سلامونه په خیر علي مبارک شه جنت ترالو او دغه منځ کې به आवाज کون کې आवाज وکي یا اهل الجنه ای جنتیانو ټول بغلی شي بره وګوري چې ګوره شي چلې ان ربکم تبارک وتعالى یستزیرکم الله تاسو خپل زیارت لره غواړي فحي على زيارته نرازي دغه زیارت لا ټول یو بته وګوري او به وایي سمعا وطاعه وګوري د موږ در وينهضون الى الزياره مبادرين منډه وشيو شور وشيو خلک روان شي نه حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح زيت بورسي الذي جعل لهم موعدا تبدأ غزيك الله سبحانه وتعالى بديما إلى زيارتك وجمعوا هناك الطول بالتراجمش أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك رب العالمين دباربا كرسي ولقي فنصب هناك دابد كيغو ديش ثم نصبت له منابر من نور او بيابد النور نجور شي منبرون راولي شي ومنابر من لؤلؤ ودم الغلر نجور شي ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة من المسك قسم منبر وکي خو دی شي دی باندې وسکینی ابا چا لپاره یې نه بس کله چې دوی به خپل مجلسونو کې کینی
دا منبرونه کې خو دی شو کنه په دې منبرونو کې د هر سړي نصیب دی د درجو مطابق اوچت منبر پکې دی کم منبر پکې ټول اوچت دی منابر من نور نور نه جوړ شي بیا به لؤلؤ بیا زبرجد بیا ذهب بیا فضه بیا مسك کله چې دوی کینی واطمئنت بهم اماكنهم اخو مطمئن شي بل خپل زینو کې نادى المنادي یو کس بیا आवाज کی يا اهل الجنه اجنتيانو ان لكم عند الله موعدا الله سره الله تاسو یو لوز کړي او الله غواړي چې خپل لوز پوره کړي نو دوی وځي ما هو دغه سب بل سنه مت چې الله موږ راکې الم يبيض وجوهنا زموږ مخونه جسمین کړي ويثقل موازيننا او زموږ د تلی چې درنې کړي وي د نیکانو ده او منګه جنت ته بوتلو او منګه د جهنم نه بچ کړو وې دوی به دا خبرې کوي الله اکبر دا باس برواني فبينما هم كذلك دو بدغه حال باندې خبرې براني اذ سطع لهم نور اشرقت له الجنه एकदम بدی شي رڼا نور راخکاري شي چې جنت په ټول رڼا شي دی وریانش فرفعوا رؤوسهم دی خپل سرونه چې کی سي جل دی خبره ته وګوري فاذا الجبار جل جلاله وتقدست اسماؤه قد اشرف عليهم من فوقهم رب العالمين بو تر اخکاری شي دبره دی په خبرو کې جبار قهار غفور رحيم رب العالمين ابر اخکارش او چې اخکارش نو الله بو تو يا اهل الجنه سلام عليكم سلام دی بتا سبحانه ندی بو ته او رسول صلی الله علیه وسلم چې د دین ښه جواب به دوی سره نه وي دوی بو ته چې اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام فيتجلى لهم الرب الله برخكارشي يضحك اليهم او الله بخاندي چې کله رخکارشي سلام واجب بخاندي او به تعالی يا اهل الجنه جنتيانو ني اولاني خبر بدوي دا ووري بيد رب العالمين اين عبادي الذين اطاعوني بالغيب ولم يروني هغه انسانان چې په غیب باندې ایمان راوړل زینوم لیدل چې شو فهذا يوم المزيد نند مزيد د ډیر ورکول ورځ ده فيجتمعون على كلمه واحده وطول په یو خبره باندې اتفاق کی ان قد رضينا يا الله منستانا راضي وفرض عنا زمنا راضي شه بس يوم المزيد کې موږ دقه غواړو ته زمنا راضي شه الله بو ته يا اهل الجنه جنتيانو اني لو لم ارضى عنكم کزچر دستاسو راضي نه وي نو ما به تاسو تر واستیم نو وره دلته وزا سره راولم چې راضي نو چې تاسو تر غلي نو تاسو نظر راضي هذا يوم المزيد فاسألوني يوم المزيد سوى عليك فيجتمعون على كلمة واحدة بيبقى اتفاق بيو خبر باني أرنا وجهك ننظر إليك يلا مقدر أخفل مخرخ كارك من جاوي يوم المزيد دي جدابك وادوزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكشف الرب جل وعلا الحجاب أغكم پردچوا د دوی او د الله په منځ کې دغه پرو د الله خپل مخ نه ښکارا کړي او الله راخکاره شو دوی سره خبرې کوله مخ وته نه راخکاره کړي دا پرده رب العالمین او چته کې وي تجلى لهم فيغشاو من نور دارنا بد رب العالمین د مخ دراشي په دوی به ولګي وينسون كل نعيم عينو اغطول د جنت غ نعمتونه به تیر شي او کله دا خبر نه ویل کله چې دوی به نسوځي نو دوی به دغه ورس وزیدلې وي خو الله لیکلي چې دوی به نسوځي د بدنونی کو رب العالمین یو طاقت چولې
وی او بدغه ورځ باندې او د ډېر عجیب خبره ده ولا يبقى في هذا المجلس احد الا حاضره ربه محاضره او بدغه مجلس کې وایي څوک نه مگر د خپل رب سره خبري وکي الله وته یا فلان پلانیا په نمبر به خلک اتذكر يوم فعلت كذا وكذا او ورځ ته یاد راغلی چې دې کړي وو غدي چې دې کړي وو مرته ویلو چې دې سمکو وګوره تا کړي وو باز دا غاغه نافرمانیان بوت الله روخي دې بوت چې یا ربي الم تغفر لي تا زبخله نه الله بوت بلا ولي من بخله بمغفرتي بلغت منزلتك هذه تاخذ لي بخاني د اصل تراغله جمانه بخله تل تسنګ راتلی د رب العالمین سره د دیدن مبارک ماته واست مختصر یو خبره وکړه چې په دې طریقه باندې به رب العالمین دیدن کی خدای دیدن هغه چاته ملويږي د چا په ځل کې چې شوقي د چا سره د ملويدو د رب العالمین سره د ملاویدو ذکر رب العالمین په قران کې سوی وجوه یومئذ ناظره باز مخونو په غرض باندې رڼای تکسمین به پړقیږي به نور به پکې الى ربها ناظره خپل رب ته به مخونه ګوري رب العالمین ته به ګوري دا ګوره معمولی خبره مګنئ په جنت کې اوچت نعمت ته خپل رب ته کته او په جهنم کې اوچت عذاب دی د رب د دیدن نه محرومه کېده اوچت عذاب دی او سخت عذاب دی او دلته اوچت نعمت دی چې خپل رب ویني هغه رب ویني ته چې بغیب ونی ایمان راوړل او په دې سه حال به ویني او تاسو به محاضره کوي تاسو به خبرې کوي چې جنت ته لاړې الته سره خبرې کوي پلانیا ته باغور باندې کار کړو پلاني ټیم دې کړو ته ما ویلو چې مکو یا الله ته خو بخل نو بخل خو مې خاص خبره تک حکومانه بخل الله وتل تراتلم نشو بیا دې دیدن دا اندازه د بسته د اعمال مطابق چې چا اعمال ډیر اوچتي غبه موقع به ته بار بار ملاويږي چې چې کمزوري هغه ته ولا کوم ملاويږي چې ته بدغینه کوم ملاويږي د اعمال مطابق وي دا خبره او صرف دایری په جنت کې چې موږ شوق ساتو او د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم په کوم ځکه هغه سره هم ملوشي به صرف دادی د نور پیغمبران موسی علیه السلام عیسی علیه السلام داوود علیه السلام ابراهیم علیه السلام آدم علیه السلام ټول بلته صرف دادی ابو بکر الصدیق رضی الله عنه عمر بن الخطاب رضی الله عنه عثمان علی د نور صحابه رضی الله عنهم اجمعین د ټول بالته صرف دادی السلف چې زموږ تیر شي د علما نیکان خلق د ټول وته په کوم ځکه ملوي دا په جنت کې ملوي حدیث کې راځي دوی به یو ملاقاتونه لذي یو بل کربزي بازار به د جمعې په ورځ لګي هغه بازار کې به یو بل سره ملاقاتونه کوي نعمتونه خنداګانی خوشالیانی غمونه به ختم شي هرڅه به ختم شي ځکه چې دې سړی غمونه په دې ختم شو ځکه چې د رب العالمین د پر ډیر غمونه اوچت کړیو د رب العالمین د پر ډیر سخت په دنیا کې تیرې کړې دغه بندګۍ کې ډیر کړې دلو ډیر ستړی شو دلته رب العالمین هغه څه ختم کړ او کوم سړی چې دنیا کې مزي او چرچې کړي د رب العالمین ته ير دي دین ته ير دي اخرت ته ير دي بس په دنیا په سیمنډ وي د زناورو په شان شهوت پوره کوي او خېټه ډکې دغه مزي وکړي کنه پیسو به ګرځېدو په شهوتونو به اخرت کې ولې بالله جهنم ته بلار شي د دې سخت وزي ته بلار شي چې دنه بغ ټول نعمتونه یې شي شوق پزړه کې ساتي وکنه به ساتي الله سبحانه وتعالى دغه شوق زموږ پزړه کې پیدا کړي الله سبحانه وتعالى موږ ته خپل دیدن را نصیب کړي الله سبحانه وتعالى موږ په جنت الفردوس کې د خپل خوږ پیغمبر او زموږ د زړه د سر سره او زموږ د امام سره او زموږ د قدوه سره او زموږ د زړه د سر سره محمد صلی الله علیه وسلم سره الله زموږ ملاقات وکي داغه د مرګرو سره الله زموږ ملاقات وکي زموږ چې کوم مشران مړ دي الله سبحانه وتعالى دغه ټول وبخي او کوم چې پاتې دي مؤمنان الله دې ټول جنت ته بوځي الله دې زموږ د ټول دی وبسره په جنت الفردوس کې ملاقات وکي او ځکه مؤمن تداوي
او زم تاسو ته دا وایم که په دې دنیا کې زموږ ملاقات نصیب نشو بیا چرته او دا مرګ څه پته لګي د حدیثي څه پته لګي کې دې شنن د شپې زمړ صبر تاسو سره ملاو نشم کې تاسو کې کس بیا ما سره ملاو نشي نو ټول یو بل ته وایو چې د ملاوي دوزه به ان شاء الله کم زی ابا جنتی جنت کې وای کم چې مخ کې راړه به بل ته انتظار کوي موږ د شوق ته پزړه کې ان شاء الله او دا ارمان